که مؤذن په اذان کې د الله اکبر په ځای باندې الله اکبر ویل، نو آیا دغه اذان صحیح کیږي او کنه صحیح کیږي، او د داسې قسم اذان به جواب ورکولی شي او کنه شي ورکولی. ګران کتونکو چې کله یو مؤذن اذان کوي او په وخت اذان کې دغه مؤذن الله اکبر کې دغه با پسې چې کوم مرادو، نو دغه با پسې د الف راوړي، بیا هغې پسې راووي. مطلب دا چې الله اکبر په ځای باندې الله اکبر دغه شان دی وایي. نو په دغه صورت کې دغه مؤذن دغه اذان نه صحیح کیږي. او که چېرته یو مؤذن په دغه اذان کې لحن کوي، په دې طریقه باندې لکه څرنګه په الله اکبر کې دغه حمزه چې دی نه مات جوړ کی الله اکبر، بیا چې د دغه اکبر کې چې کوم حمزه دو دغه باندې چې مد راوړي، نو په دغه صورتونو کې دغه مؤذن د پاره داسې قسم الفاظ ویل دا حرام او ناجایز دي. او کله چې یو مؤذن داسې قسم اذان کوي، نو د داسې قسم اذان جواب ورکول هم پتا باندې نشته دی، او دغه اذان به اعاده هم کولی شي. او ګران کتونکو موږ تاسو ټول مسلمانانو لپاره کار دي چې څوک هم اذان کوي چې هغه خپل الفاظ درست کی، خپل تلفظ صحیح کی، هغه نورست چې د اذان کی. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.